پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بندل مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانی وګورو په حقیقت کې هغه د هر څه اوریدونکي مونږ له دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړی وو او هغه مو د بنی اسرائیل لپاره د هدایت وسیله ګرځولې و له دې سپارښت سره چې لما څخه پرته بل څوک خپل معتمد منی سي تاسو د هغو خلکو زوجات یاست چې مونږ له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپارل کړیو او نوح علی السلام یو شکر کوونکی بنده و او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست نو کله چې د حقوق د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بنی اسرائیل موږ تاسو د مقابله لپاره خپل داسې بندگان را پاتول چې ډیر زور ورو او هغوی تاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خوارشول دا یو پوره کیدونکې وعده و لدی وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسي موخې درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او تاسو شمیر مونږ له پخوانه زیات کړ ګوري که تاسو خو کړل نو هغه په خپل تاسو لپاره خو او که بد مو کړل نو هغه په خپل تاسو لپاره بدی ثابت شو بیا کله چې د دوهمه وعده وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل ترڅو چې هغوی تاسو په چیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلیو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي کېدای شي چې اوس تاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده حقیقت دا دی چې دغه قران هغه لار خي چې بيخي سم سیخه ده کوم کسان چې هغه ومني هیڅ چاره سرته ورسوي هغه ته د زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی او کوم کسان چې آخرت نه مني هغه ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل پکار دی انسان ډیر تر ورکوونکی دی ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي د شپې نښانه مو بینوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه ترڅو تاسو د خپل رب فضل ولټولای شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړئ شئ په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بل بیل کړی دي د هر انسان شامت مونږ د هغه په خپل غاړه کې ځوړن کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یو لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به دیو پرانستی کتاب غوندي ومومي ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپل کافیه څوک چې سم لاره غوړه کړی د هغه سم تک په خپل د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهي او بال پر همغه دی هیڅ پیټه اخیستونکو به د بل پیټه وانخلي او موږ په عذابون کې نه یو ترڅو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونلیږو کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانی الله سپوري کوي هلنو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقي او موږ هغه بيخي تباه کوو وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول ستارب د خپل بندگانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکي وي هغه ته موږ هم دلته ورکو چې چاته دی او څو ورکول غواړو بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمت محروم ورننوزي او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلي ځلې وکړي هغه سي هلي ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغه سی وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي هم دغه او هم هغه دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکو دا ستاسو رب بخشش ده
او ستاد رب ورکړل چا څخه منع نه ده. خو ګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړای دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. نو له الله سره بل څوک معبود منیسه کنه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي. ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیڅ چا عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ. کله تاسو سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ورسیږي نو هغو ته اوف قدرې مه وایه، مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ستاسو رب خو پوهیږي چې ستاسو په زړونو کې څه دي. که تاسو صالحان اوسئ نو هغه دغه ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او کله هغه نه لرونکو کسانو څخه مخاړوي چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسو یې هیلمندي نو هغه ته نرم ځواب ورکړئ. مخفل لاس تر غاړې تړاو مې بيخي داسې غزولې پرېږده چې پړاو بي وسه پاتې شي. ستارب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوخه شي تنګوي هغه د خپل بندگانو له حاله با خبر دی او هغوی ویني. خپل اولادونه د بیوزلۍ له ویرې مو وژني. مونږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسو ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. زنا ته منځدي کیږي هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده. د نفس وجنې مرتکب کیږي مو د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی. نو په کار ده چې هغه په وجلو کې له حد تیری و نه کړي له هغه سره به شرعاً مرسته وشي. د یتیم مال ته منځدي کیږي مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپل ځوانۍ سن ته ورسیږي. په خپل تعهد پابند اوسئ. دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسو وپوښتل شي. که په پیمانه ورکړه کوي نو پوره ډکه کړئ. که تله کوي نو په سمه ترازوی وکړئ. دا ښه کړنداره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم دا ډیره غوره ده. هغه څه متعقب و چې تاسو د هغه علم نه وي وګونه سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتې دني دي. په زمکه کې ویاړلای په تکبر سره مزه ته نه زمکه چیرولای شي نه د غرونو هسکوالي ته رسیدای شي. دغه چارونه د هر یوې بده جنبه ستاد پروردگار په نزد ناکاره ده. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب ته وحی کړی او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه کنه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هرې کې غنینه محروم وګرځول شي. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسو رب پر تاسو ځامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره پرېختي لونی ولي. ډیر غټ دروغ دي چې تاسو له خپل څخه خراباسي. مونږ په دې قران کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي خو هغوی له حق نه لا زیات لري کی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته رسیدو هڅه ارومرو کړی وای. هغه پاک دی او له هغو خبرونو ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. د هغه پاکي خو اسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي. خو تاسو د هغه په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو ترمنځ یو پرده حایله ګرځو.
او د هغو په زړونو داسې پوښه چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوګونو کې کونوالی پیدا کوي او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب دی یووالي یادونه کوي نو هغوی په کرکه سره مخ اړوي مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستاسو خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکای کوي نو څه وایي دا ظالمان په خپل منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلای سړی دی چې تاسو په روان یاست ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي دوی به لاري شوي دي دوی د لارې مندلو وس نه لري وی وای کله چې مونږ یو موټی هډوکی او خاوري شو نو آیا مونږ به بیا له سره نوی ژوندۍ را پاتول شو دوی ته وای که تاسو تیګه یا وسپنه هم شي یا لدینه هم کوم بل زیات سخت شي چې تاسو په زړونو کې د ژوندۍ کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسو را پاتېږي وی به ارومرو پښتنه وکړي څوک دی هغه چې مونږ بیا د ژوند لوري ته راوړوي ځواب ورکړه هغه ذات چې تاسو په لومړي ځل کې پیدا کړی وی به په سرخوزولو پښتنه وکړي خنو دا به کله وي ته وای ولې حیرانیږي هغه وخت نږدې راتلونکی دی کومه ورځ چې هغه تاسو ته غږ وکړي نو تاسو به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په جواب کې راوځي او په هغه وخت کې به تاسو ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي او اے محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایي چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره خوي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد چولو هڅه کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دښمن دی ستاسو رب ستاسو په حال باندې ډیر ښه خبر ده که هغه غواړي نو په تاسو به رحم وکړي او که خوښ شي نو عذاب به درکړي او ای پیغمبره مونږ ته پر خلکو باندې څارونکي نه لګلای ستاره په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني مونږ ځینو پیغمبرانو ته په دینو نورو زیاتې مرتبه ورکړي او مونږ داوود ته زبور ورکړی دوی ته وایي هغه معبودان وبلئ چې تاسو له خدای پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ هغوی نه له تاسو نه څه کوم کړاویسته کولای شي او نه بدلولای شي دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپل د خپل رب حضور ته درسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیله من او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي حقیقت دا دی چې همدا ستاسو رب عذاب دی ویری وړ دی او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامت مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی او موږ د معجزو له لېږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دینه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلې دي لکه وګوري سمودیانو ته موږ په څرګنده وخه راوستل او هغه ور باندې ظلم وکړ موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي او یاد کړه چې کله مونږ ته وویل چې ستاسو رب د علم او قدرت له خوا په خلکو احاطه ده او هغه خوب مو دروخود هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله ترڅو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او دین مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قران کې پر لعنت شوی او مونږ دوی په دغه شیانو ویرو خدا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو ټول سجده وکړه خو ابلیس نه کړه هغه وویل زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړای دی بیا وویل ښه خیر آیا د دې وړ و چې تا د ته پر ما باندې فضیلت ورکړ کته ماته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي نو زه به د دې ټول زوزات به خو باسم یوازې لګوندې کسان برات خو ژغورل شي الله تعالی و فرمایل خد لاړشه له هغه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټول لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده او هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لوي غلونې پرته نور هیڅ هم نه بشک زما پر بندگانو به کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستار رب کافی دی
ستاسو حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسو کشتۍ چلوي ترڅو تاسو د هغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال ډیر زیات مهربان دی. کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي. او کله چې هغه تاسو ژغوري وچه ته مرسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي. پر احتیاج انسان ډیر ناشکر دی. کنو آیا تاسو له دې خبرې نه بیخي به غم یې چې خدای به کله په هم دې وچه باندې تاسو په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسو تیږي ورونکي طوفان راوالوزوي او تاسو به له هغه نه هیڅ ژغورونکي ملاتړ ونه مومي؟ او آیا تاسو له دې نه څه ویره نه لرئ چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکری په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مکړي او تاسو به داسې څوک نوي چې له هغه نه تاسو د دغه عاقبت باسو کړئ شي. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړو او هغه ته مو په وچه ولم دکې سپرلی ورکړي او هغه ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپل زیاترو مخلوقاتو باندې مخکاره لوړتیا وروبخله. هغه په پام کې ونیسه چې مونږ هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په خلاص کې ورکړی شو هغه به خپل عملنامه ولولي او پر هغه به یو بڅره ظلم ونشي. او څوک چې په دې دنیا کې د حق لیدونه روند پاتې شو هغه په آخرت کې هم روند پاتې شي بلکې په لارمنځنه کې لړندونه هم زیات ناکام. او څوک چې په دې دنیا کې د حق لیدونه روند پاتې شو هغه په آخرت کې هم روند پاتې شي بلکې په لارمنځنه کې لړندونه هم زیات ناکام. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستیو نه کړ چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغه وحی نه دی راوړوي چې مونږ درلې غلې ده ترڅو چې ته زمونږ په نوم له خپل ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړی وای نو هغه هرو مرو ته په دوستۍ نیولې او لري نو چې چیرته مونږ ته ټینګړای نه وای نو ته به د هغه لوري ته څنګه څور مات شوی وي. او که تا داسې کړی وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابر عذاب خوند څکلای وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب. بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم رستندوی نه وای موندلای. او دوی دغه خبره ته هم لا تړل ده چې له دغه هیواد نستا قدم ایسته کړی او تعالی دې ځای وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو لتانه ورسته به په خپل دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګدو نشي کړای. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې لتانه مخکې مونږ هغوی لېږلیو او زموږ په کړنلاره کې به کوم بدلون نه مومي. لمونځ قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترګمې پورې او د سهار قرات یعنی لمونځ هم ولا ځکه چې د سهار په قرات وستلو یعنی د سهار په لمانځ شاهدی وهله کیږي. لمونځ قائم کړه لمونځ قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترګمې پورې او د سهار قرات یعنی لمونځ هم ولا ځکه چې د سهار په قرات وستلو یعنی د سهار په لمانځ شاهدی وهله کیږي. او د شپې تهجد وکړه دا ستاسو لپاره نفل دی لري نه چې ستاسو رب ته د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. او دعا وکړه چې پروردګار ما چې چیرته بیا له ریښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځای مې چې باسي له ریښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل منزلار باطل منزل تونکې دی. مونږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی مګر د ظالمانو لپاره لزیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. مونږ دغه قرآن د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي او کله چې لږ غونډې له کړهو سره مخامخ کیږي نو نا امید کیږي. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپل کړنلار عمل کوي. اوس په دې ستاسو رب خپوهیږي چې څوک په سم لار دی. دوی لتانه دی روح په باب پوښتنه کوي وایي دا روح زما د رب په حکم راځي خو تاسو له علم نه لږه برخه مونږلې ده. او ای محمد صلی الله علیه وسلم
کوم وغواړو هغه ټول څه بلتان واخلو چې موږ د وحی په وسیله تاسو درکړي بیا به تاسو موږ په مقابل کې کوم لاټړ و نه مومي چې هغه بیرته درکړای شي دا څه چې درکړای شوی دی د خپل پروردګار پر رحمت درکړای شوی دی حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده وای که انسانانو او پیریان ټول لاسونه یو کړی دغه قرآن غوښنه کوم شی دراوړلو هڅه وکړي نو را به نشي وړلای ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي مونږ په دې قرآن کې خلک په هر ډول وپوهول خو زیاتره خلک په انکار باندې کلک ودرېدل او ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونه منو تر څو چې ته زموږ لپاره ځمکه چیرې او یو چینهونه بهوي یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه راوغورځوي لکه چې دعوا کوي یا خدای یو فرښتې مونږ ته مخامخ راولي یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسی یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په قتلو به هم مونږ باور نکړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نکړي چې مونږ یې ولولو ای محمد دوی ته وایه پاک دی زما پروردګار آیا زه یو پیغام راوړونکی انسان نه پرته بل څه یم کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې ایمان راوړلو نه هغوی کوم شی منن نکړل مګر د هغو دغه وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لګلای دی دوی ته وایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلای راګرځېدلای نو موږ به هرو مرو له اسمانه کومه پرښتې د هغو لپاره پیغمبر لېږلی وای ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه چې زما او ستاسو په منځ کې یوازې دی او الله شاهدی کافی ده هغه د خپل بندگانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني چاته چې الله لار وخی همغه لار مونږ دی او څوک چې هغه په گمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی و نشي موندلای دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاو ګوړاندې ګونګیان کاڼه د هغو استوګنځای دوزخ دی کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به الله تاو زیاتو دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او ویل آیا کله چې مونږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو مونږ به بیا له سره نوی پیدا کړی شوی را پاتول شو آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرومرو وسلري هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یو نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني ده خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی بل دینه انکار وکړي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې چیرته زما د رب د رحمت خزانه ستاسو په لاس کې وای نو تاسو به د هغې د لګیدلو لویری هرومرو هغه زیرمه کړی ساتلی وای په اړتیا چې انسان ډیر تنگ زړی یعنی بخیل دی مون موسی علی السلام ته نه میخانی ورکړی وی چې په ډاګه څرګندې خودلی اوس دا په خپل تاسو د بنی اسرائیل نه پښتنه وکړي چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون هم دا ویلی و چې اے موسی زه دا غنم چې پر تا هرومرو کولی شي موسی د هغه په جواب کې وویل ته په هیګي چې دغه سترګې پرانیستونکي نه خاني د اسمانونو او زمکه د پروردګار نه پرته بل چا نه دی نازل کړی او زما ګمان دا دی چې اے فرعون ستا کم بختی راغلی ده په پای کې فرعون او پتیاله چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل له هیواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګری یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په دې ځمکه کې اوسئ بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسو ټول یو ځای را حاضر کړو دغه قرآن موږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او اے محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لګلای چې څوک دی ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دی ونه مني هغه ته اخطار ورکړي او دغه قرآن مونږ بیل کړای لګلای مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مونږ د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړای دی اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وایي چې کتا چې دا ومني او کې ونه مني کوم کسانو ته چې لدینه مخکې علم ورکړای شوی دی هغه ته چې کله دا ورول کیږي نو هغه پړ مخې په سجده لويږي او په لوړ غږ وایي
پاک دی زمون پروردگار د هغه وعده خو پوره کیدونکې و او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اورېدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. ای پیغمبره دوی ته وایه که د الله په ویلو یو بلې او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې و بلې د هغه لپاره ټول غوره نمونه دي او خپل منځ مو په ډیر لوړ اواز سره کوه او نه په ډیر ټیټ اواز سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. او وایه ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولې سره نیولای دی نه په پاچایي کې څوک سره شریک دی او نه هغه به وسه دی چې څوک د هغه ملاتړ وي او د هغه لوی بیان کړه کامله درجه لوی